بسم الله الرحمن الرحیم. د فاسټ بوکس د سافټویر په عملي بڼه باندې یو ځل بیا یو ویډیو جوړو چې څنګه تاسو کولی شئ له صفر څخه را شروع کړئ. اول به څه کوئ، بیا به څه کوئ، بیا به څه کوئ. ښه، د ټولو در مخه اول د واره راځو آیار منیو دلته کاتې یا اکاونټونو ته راځو. یوه دانه کاته جوړوو، په نوې کاته جوړه کړه، دا بټن وهو. دلته د موجوده سټاک په نامه باندې ولې جوړوو؟ په خاطر د دې جوړوو چې زموږ موجوده سټاک باید په چاپ ثبت سي. صحیح څو یا د موجودی په نامه یې جوړوو، نه یا د موجوده اجناسو په نامه یې جوړوو، یا د موجوده مال په نامه یې جوړوو، نه. دلته ټولګي کې څوک ورته انتخاب کوو؟ د شرکتونو کاتې ورته انتخاب کوو. د شرکتونو کاتې دلته یاداشت کې ورسره لیکو چې فرض مثال موجودی دا مو ولیکل. صحیح څو موجوده اجناس موجودی دا خلاص شو. د کاتې څخه وروسته بیا موږ راځو کرنسیانې، د خپل کار مطابق کرنسیانې. اوس موږ ډالر، افغاني، کالدار، یورو لرو. که چېرې تاسو نور کرنسیان باندې کار کوئ، هم یې دلته جوړ کړئ. نوې کرنسي اضافه کړه، پر دې باندې به کلیک کوئ، دلته به یې نوم ورکوئ د کرنسي ته، سمبول، او دلته هم د قیمت د ډالر په مقابل کې، او بیا یې ثبت کړئ. او که چېرې کومې کرنسیان ته تاسو ضرورت نه و، کولی شئ چې هغه ډیلیټ کړئ. صحیح شو. د کرنسي د جوړولو څخه وروسته په وروستي قدم کې به دستي راځي واحدونه جوړول. واحدونه به دلته جوړوئ. واحدونه د څه لپاره جوړو؟ لکه دا ګوره، کارټن، درزن، جوړه، دانه دا ما جوړ کړي دي. تاسو هم دغه رقم جوړ کړئ. څنګه جوړوو؟ ګورئ، نوي واحدونه یې اضافه کړئ. دلته وایم چې فرض مثال پیک، نه پیک هلته زه نه لرم، پیک نه، دلته بیا هم زه پیک ورته ولیکم، لنډ نوم. ګوره دا رقم یې جوړو. نو څونه واحدات به تاسو جوړ کړئ؟ ستاسو د کاروبار د اجناس مطابق به یې جوړ کړئ. لکه کارټن، که تاسو په کارټن باندې شیان رانیسئ، باید کارټن، ځینې اجناس تاسو په کارټن باندې نیسئ، هغه باید په کارټن باندې ثبت کړئ. په کارټن کې که چیرې تاسو هغه شیان په درزن باندې هم خرڅوئ، نه، او په جوړه هم خرڅوئ، نو باید تاسو دلته درزن او جوړه هم جوړه کړئ. او په دانګي باندې هم ځینې اجناس رانیسئ، تاسو باید دانه دلته جوړ کړئ. او ځینې شیان تاسو په پیک باندې رانیسئ، تاسو دلته باید پیک جوړ کړئ. ځینې شیان تاسو په مترانه باندې رانیسئ، هغه دلته باید تاسو مترونه ورسره ولیکئ، نه. ځینې شیان تاسو په کیلو باندې رانیسئ، باید د کیلو واحدات ثبت کړئ. څه یعنې مختلف واحدات تاسو باید ثبت کړئ، هغه چې ستاسو په کاروبار کې ضرورت یې. کارټن دی، درزن دی، جوړه ده، دانه ده، پیک دی، متر دی، کیلو دی، چاریاک دی، من دی، ګونۍ ده، پارسل دی، نه. دغه ټوله تاسو باید ثبت کړئ اول د وارې. زه به یې مثال د دوا او د شرکت ته ورکړم. صحیح دی، زه د دوا او د شرکت مثال ورکوم. نو په دواو کې چې موږ ته دوا په کارټن باندې راځي، هغه بیا موږ بېرته خرڅو په دانه یا په پیک باندې یا په قطۍ باندې خرڅو، نه. دا به قطۍ دا پیک به په قطۍ باندې ولیکو، ځکه په پښتو کې به ولیکو، نه. دلته به هم قطۍ به ولیکو، او دا به هم ورته د لنډ نوم یې هم ورته قطۍ کړو. صحیح شو. دا مې ولیکل. ښه، واحدات مو ثبت کړل، د واحداتو کار خلاص شو. یو دانه مو کاته جوړه کړه د موجوده په نامه. په دوم حالت کې موږ کرنسیانې وکتلې، په درېیم حالت کې واحدونو کار خلاص کړه، او د دې کار ګرده خلاص شو. اوس راځو دلته راځو ګدام جوړوو. اجناس ته راځو، دلته یو دانه ګدام جوړوو. ګدام و دکان و شرکت جوړوو. فرض مثال تاسو داسې فرض کړئ چې زموږ سره هېڅ ګدام نشته، نه ستاسو په شرکت سافټویر خو نه ویل، تاسو موږ یې دوه رنګه لرو. زه دا ایګنور کړئ، بیخي داسې فکر وکړئ چې هېڅ نشته، نو به څه کوو؟ نوی ګدام اضافه کول. صحیح شو. دلته زه لیکم اول د وارې شرکت لیکم. صحیح شو. ډول خرڅلاو شرکت، یعنی چې تاسو په شرکت په دکان کې ورته پراته دي، مسؤل یې فرض مثال اسد یا احمد یا هر څوک وي، ادرس دلته ورته ثبت کوئ. د شرکت څخه وروسته فرض مثال تاسو دلته لیکئ چې د نوي سړک ګدام، ډول خرڅلاو، مسؤل محمد، ادرس فرض مثال کندهار نه وي، سړک هر ځای چې. صحیح دی، دا مو هم ثبت کړئ، د دې مو هم کار خلاص کړئ. د نوي سړک ګدام دا مو جوړ کړئ. او کبل ګدام لري هغه هم جوړ کړئ، کبل ګدام لري هغه هم جوړ کړئ. 3 4 15 10 ګدام هر څو راځي چې جوړ کړئ. اوس دا دی ګوره، یو د شرکت په نامه ثبت شو زما سره، یو د نوي سړک ګدام. تاسو فکر وکړئ دا دوه رنګې موږ اوس لرو، د دې مو هم کار خلاص کړئ. د دې خوا څخه رابېغه مسؤلو. نو مستقیم راځو اجناس ته. پر اجناس منیو کې ګوره اجناس یا سټاک، او دلته هم پر اجناس باندې کلیک کوو. دلته اوس موږ دوه رنګې اجناس لرو، نه. دا ایګنوروم، راځم دلته پر نوی جنس ثبت کړه باندې کلیک کوم. البته یو خبره زما د یاده ووت، دلته باید موږ که چېرې تاسو غواړئ چې خپل اجناس پر کټګوري باندې تقسیم کړئ، نو ته د اجناس کټګوریانې جوړې کړئ. اجناس کټګوري هم باید په آیار منیو کې وکړئ. بخښه دې زما څخه اول د وار د یاده وتی. تاسو داسې فکر وکړئ چې موږ بیخي هېڅ کټګوري نه لرو دلته. ګوره د غذایي توکي، غوړي، مشروبات ما جوړه کړې ده، نه. زه راځم نوې کټګوري د دواو مطابق جوړوم. ښه، یوه دانه کټګوري د زما د ټابلیټ په نامه ده. صحیح شو. هغه دواوې چې هغه ټابلیټونه راځي، هغه ګرد زه په یوه کټګوري کې راولم. صحیح شو. هغه چې کپسول کې راځي، هغه په دومه کټګوري کې راولم. صحیح دی. هغه چې په
سیرپ کې راځي یا شربتانو کې راځي ښه هغه زه په جلا کټګوري کې راغلی سیرپ یا شربت ورته لیکي صحیح دی هغه چې فرض مثال په انجکشن کې راځي هغه جلا جوړو صحیح سو انجکشنانو کې مختلف راځي که بیخي کټګوري جوړه نه کوي هم هېڅ ضرورت یې نشته چې کټګوري جوړه کوي هېڅ ضرورت هم نشته صحیح سو دا په هغه صورت کې پکارېږي چې ستاسو سټاک بیخي ډېر وي او تاسو غواړئ چې یوازې ماته انجکشنان راښکاره کړه یوازې ماته ټابلیټونه راښکاره کړه یوازې ماته سیرپ راښکاره کړه یوازې فرض مثال ماته هغه شیان راښکاره کړه کوم چې هغه په یوه ګروپ کې راځي نه نو بیا دی ټول سټاک اجناس دلته لیست ساته پر هغه کټګوري باندې درته کټګورایز کوي دلته چې راسئ سټاک ته دلته کټګوري ورته انتخاب کړئ ته ورته وایي چې فرض مثال ماته یوازې کیپسولونه راښکاره کړه کیپسول انتخابوي پلټنه پر وایي دلته وایي چې زما سره دغه ټول کیپسولونه پراته دي صحیح دي د مختلفو دواوې یا مختلفو مرضیو لپاره زما سره مختلف کیپسولونه راسره پراته دي د هغه څخه وروسته ښه کټګوریانې مو دا دې جوړ کړئ کټګوریانې کار مو خلاص کړئ راځو اجناس مینیو ته په اجناس مینیو کې د ګدام کار هم خلاص کړئ ګدامونه تاسو ولیدل چې موږ دا دې جوړ کړل شرکتو او د نوي سړک ګدام نو اوس راځم اجناس مینیو ته په اجناس مینیو کې تاسو فکر وکړئ څه بیخي زه پرې هېڅ جنس نه دی ثبت نو څه کوو نوی جنس ثبت کړه بټن باندې کلیک کوو د جنس شماره خپل اتومات ته پرېږدو راځم دلته فرض مثال زه دلته لیکمه چې ډسپرین 500 ګرامه صحیح سو یا ته دا رقم په انګلیسي باندې هم لیکلی سې ډسپرین 500 جی صحیح سو د جنس ډول خرڅلاو د جنس کټګوري ډسپلین چې دي ټابلیټونه دي ګولې نه دي نه اول واحد تا ته په کارټن راځي که په دانه راځي که په کوټۍ باندې راځي دا یوازې تا ته پر مثال په کوټۍ باندې راځي یا که ته عمده فروشي کوې نو دلته باید کارټن انتخاب کړي چې په کارټن کې زه رانیسمه په کارټن کې بیا دوهم واحد چې شي کوټیانې څو کوټیانې په یوه کارټن کې 40 دانې کوټۍ په یو کارټن کې درېیم واحد اګنور کړي صحیح څه که چېرې په پاکټانو باندې دغه کړي نو هلته باید تاسو د پاکټ واحد انتخاب کړئ جوړ کړئ په چیرې په عیار منیو کې د واحد د پاکټ واحد جوړ کړي ته بیا هغه پاکټ ورته انتخابو یا ورته وایاست چې پر مثال په یوه کوټۍ کې په یوه کارټن کې راځي دغه 240 دغه یا 280 پاکټ راځي په یوه کارټن کې نه هر څونه چې صحیح سو خو دا اوس موږ دلته اګنوروو د هغه څخه وروسته موږ دلته راځو ګوره که چېرې څه د جنس عکس ورکوئ نو دلته ورپورته کوئ که نه د دواو خو ضرورت نشته د عکس ته او که چېرې څه پرزه یا بل شي نو دلته باید تاسو عکس انتخاب کړئ ښه اوسنی موجوده ګدام ورته انتخابوو صحیح سو دا چې پراته چې موږ د نوي سړک ګدام ورته جوړ کړي یا هم په شرکت ورته جوړ کړي نو شرکت انتخابوو یا د نوي سړک ګدام انتخابوو فرق نه کوي پروشنده کې باید هغه موږ انتخاب کړو چې موږ په کاتو کې جوړ کړو چاته مو کاته جوړ کړو موجوده اجناس دلته باید هغه موږ حتمي او ضروري او لازمي انتخاب کړو صحیح دی اوسنی موجوده تعداد که چیرې ستا سره څومره تعداد پروت وي اوس فعلا په سټاک کې ته وایي چې دا اوس ما سره موجود 300 کوټۍ پروت دي نه وبخښئ 300 کارټنه پروت دي دلته باید موږ تعداد دغه اول واحد مطابق ورواچو کوم اول واحد که کارټن دلته باید موږ کارټن تعداد ورواچو که کوټۍ و کوټیانې ورواچو هر شی چې ولته موږ هر شی انتخاب کړی هلته باید موږ ورواچو یو خبره بله کومه که چیرې ستاسو ځینې دواوې دغه رقم وي تاسې هغه یوازې په دانه باندې ثبتولې یا په کوټیان هم ثبتولې کارټن نو بیا یوازې کوټۍ دلته انتخاب کړئ بس خلاص دا نور شی هېڅ شي ته ضرورت نشته نه دا نور ګرد اګنور کړئ په دې شي باندې هېڅ شي ته ضرورت نشته ځکه په کوټۍ راځي دی په کوټۍ باندې خرڅوي او که چیرې دا رقم و چې تا ته په کارټن باندې راځي او هغه ته ځینې وخت په کارټن خرڅوي ځینې وخت یې په کوټۍ خرڅوي صحیح سو نو بیا باید دلته اول کارټن ورته انتخاب کړي هلته کوټۍ انتخاب کړي چې په یو کارټن کې بیا دغونه کوټۍ راځي چې سافټویر خپل اتومات سره واړي او قیمت ګزاري خپله اتومات شکل ورته وکړي ښه اوس ته وایي چې زما سره اوسنی موجوده تعداد 300 دانې پروت دي 300 کارټنه زما سره پروت دي ګوره دغه اوسنی موجوده تعداد به همیشه د اول واحد مطابق راځي صحیح دي که چیرې ستاسو سره بیخي نه وي موجوده تعداد پروت نو ته دلته را صفر ولګوه ورته نسته را سره زه وروسته خرید کوم سمه او که چیرې د سره پروت وي نو بیا باید دلته تعداد ورواچوې کرنسي افغاني دلته ته باید قیمت ورکړې چې یو کارټن قیمت څو دی ته ورته وایه چې پر مثال د یوه کارټن قیمت 2000 افغانۍ دی د فروش نرخ په خپله خوښه باندې وروسته په فروش داسې خرڅوي نو دلته هم ګټې ځکه نامعلومه ده حسابونه بازارونه لري افغانستان نه پورته کښته کېږي نو دلته فروش نرخ هغه 2000 ورته واچوه نه دا چې پر څو باندې تا خرڅوي هغه ستا په خوښه ده قیمت چې هغه ستا ګټه درته حساب کړي خو یو خبره بله که چیرې تاسو اوسنی موجوده تعداد صفر روا هم چوئ خو دلته به تاسو د فروش نرخ دغه جنس ته ور اچوئ په وجه د دې که ته دلته صفر ولیکې نرخ نو دی بیا اوسط قیمت خرابوي صحیح ځکه اول ثبت شوی قیمت یې صفر او وروسته دا په 1.5 سل په 300 افغانۍ باندې ته رانیسې نو اوسط دی د صفر او د 300 تر مابین به درته راباسي نو نرخ که څه هم ستا اوسنی موجوده تعداد صفر وي نرخ یې حتمي او لازمي دی چې ته به دلته ور اچوې او که چیرې موجوده تعداد نه وي د سره پروت دوا نه وي د سره پرته خو ته باید ثبت کړې دلته ته باید صفر ولیکې حتما او هغه هم یو بله خبره دا کومه چې دغه تعداد دغه قیمت دا د فروش نرخ اوسنی موجوده تعداد دغه
شان ته باید او د خلاصېدو خبرتیا دا ته باید یوازې په اعدادو په کوم اعدادو په انګلیسي اعدادو ولیکې په دغه اعدادو باندې صحیح ده که ته چیرې راولاړ سې دلته د دې پر ځای دغه عددونه کار کوي دا بیا سیستم نه مني نه قبلي دا بیا نه پېژنې ایرر درکوي مشکل نو چې د ایرر درکوي د دې پر ځای چې ته دا لیکې دلته ولیکې چې فرض مثال د خلاصېدو خبرتیا ماته چې 100 دانې رااله ته باید دا ماته خبرتیا راکړي دلته یوازې عدد لیکو نور سافټویر ته پرېږدو هغه خپله په پوهېږي چې تا د خلاصېدو د خبرتیا ته 100 دانې ټاکلې ده که چیرې د ده 100 کارتنه پاتې شوله په سټاک کې دی باید تا سافټویر ته خبر درکړي چې دغه دوا دې لږ ده نو 100 دانې ډېر دلته به زه 100 کارتنان ورته ولیکم سیدي ان شاء الله الرحمن تر دې ځای پر مصر په خلاص یو بل خبر دا ده په کوم ځای کې چې د سور ستوري لګېدلې دي د دې مطلب دا دی چې دا خانه به حتمي او لازمي او ضروري ډکوي اوس ګور عکس ما نه دی انتخاب کړی خو ستوري نه درې لګېدلې که زه ډکم که نه کم ډک څه مشکل نشته د جنس کټګوري که ورته انتخاب کړو که نه که انتخاب څه ستونزه نشته دوهم واحد او درېیم واحد کې انتخاب کړو که نه که انتخاب څه ستونزه نشته ګوره او کوم اول واحد دا مهم دی پروشنده مهم دی د اوسنۍ موجوده جنس ګدا مهم دی د پروش نرخ مهم دی نرخ مهم دی د خلاصېدو خبرتیا مهمه ده د تاریخ تیرېدل چې دغه نه دي مهم ځکه ځینې شیان ستا ځینې قلمونه د تاریخ تیر لري ځینې نه لري نو هغه چې نه لري هغه پرېږدي چا لري هغه ته دلته ته د تاریخ نیټه وراچوي چې پر دې تاریخ باندې دا اکسپایر کېږي دغه ډسپلین ګولۍ چې ته وثبتوې فرض مثال دا پر د 2023 کال د درېمې پر 18 تاریخ باندې اکسپایر کېږي او ته دلته ورته وایي چې دا چې کله پر دې تاریخ اکسپایرېږي د دا تاریخ څخه 6 میاشتې مخکې ماته خبر راکړه ته خالص ما 6 لیکو داسې نه لیکو چې 6 میاشتې نه دا شی نور سره لیکو صحیح سو یوازې چې لیکو ته یوازې عدد لیکو هغه هم په انګلیسي الفاظو باندې هم د خلاصېدو خبرتیا کې لس لیکو او دلته تعداد لیکو او دلته هم 6 لیکو نور سیستم خپل سره برابر وي ان شاء الله الرحمن پوره مصر په خلاصي په دې بخش باندې او دا به ثبت کړم اوس ګوره ماته سټاک ثبت شو بغیر له کوم مشکل بغیر له کوم ایرر څخه صحیح دی اوس که دلته راسم سټاک ته وګورم اجناس منیو سټاک دلته په ماته ډسپرین ګولۍ ثبت شوي او دا دی ډسپرین 1500 ګرام راته ثبت شوي په ټابلیټ کټګوري کې دی قیمت 2000 افغاني د یو کارټن صحیح سو د فروش نرخ هم 2000 افغاني د کله چې زه د خرڅوم د ډسپرین ګوره د فروش قیمت زما په خوښ دی چې په هر څه زه خرڅوم په افغاني مشتری پرچون سودا ده یا هم مشتری اسدالله دی هر څوک چې وینه جنس دلته ډسپرین ورته انتخابوم صحیح دی ډسپرین چې کله موږ دلته ورته انتخاب کو اوس تعداد یې پر مثال زور کوم یو کارتن و چې شمېره انتخاب کړي دلته یو ځای کې مشکل راکړي وایي ستا تعداد لږ دی موجود تعداد یې وایي نه ستا نه لرې ده ډسپرین ګولۍ اویلیبل یونټ 0 ښه دا خو موږ هلته تعداد صفر ور واچوئ صحیح دی خو مطلب هدف وروسته به درته تشریح کوم چې دا یو بل جنس به بیا موږ ور واچوو چې هغه تعداد یې زیات شي نور خو تاسو دا خرید کولی شئ او یعنې تاسو وروسته د خرید له لارې هم دغه جنس دلته اضافه کولی شئ چې کرنسي انتخاب کړئ هره کرنسي چې نه جنس کې ډسپرین ورته انتخاب کړئ تاسو بیا دا خرید کړئ تعدادونه دلته ښه زه به بل قلم هم درته اضافه کړم دا خو ما هغه قلم داسې درته جوړ کړي چې هغه بیخي صفر ونه دا به هم ایډیټ کو فرض مثال ستاسو سره اوس تعداد یو څه پروت دی صحیح دی دا اوس سره پروت دی 300 کارټنه زه به اوس دلته پر خرڅلاو باندې یو ټرای اوس وکړم کرنسي ورته انتخاب کوم کالدار دا فرض مثال ماته مشتری په کالدار رانیسي او هلته خو ما قیمت د افغاني ورکړی 2000 افغاني او د زما څخه یو کارټن غواړي ګوره ته ماته قیمت یې څو راوستی 4311 کالدار یې راوستی او نو خو په 4311 باندې ماته تمام دی دا تمام قیمت دی دلته نو زه خو دا په 4311 نور کوم ګوره ګټه مو صفر ده او په سیر کوم زه ورکوم په 15000 باندې په یو کارتن کې زما 488 ګټه سول دلته چې ته په هر څه باندې ورکړې بازار چې په هر څه ته هغه نرخ ورته انتخابوي صحیح دی دا پر خرڅۍ پیسې نغدې نه دي درکړي مشتری په پور باندې غواړي او بل یې جوړ سو دا دې ورکړي او په 15000 کالدار باندې ان شاء الله الرحمن تر دې ځای پر مصر په خلاص ګوره سټاک مو ثبت کړئ خرڅ مو کوي ټول ښه اوس دلته راځم اجناس موجوده کې یو بل سټاک هم زه ثبتوم ته د سپیکر وکړه چې 100 کلمه 1000 کلمه هر څه چې لري ټول په دغه ترتیب باندې ثبتېږي PANADOL پناډول ټابلیټ صحیح سو ما پناډول ټابلیټ لیکلی پناډول ټاب 10 ضرب یو یعنی په یو پاکټ کې 10 دانې راځي او 500 ملي سولې 500 ملي ګرام سولې خرڅلاو کټګوري ته ټابلیټ انتخابوم که بیخي انتخابوم نه کوم څه مشکل نشته صحیح سو که چېرې ستاسو دوا وي لږ نو بیا مې انتخابوي کارټن دلته ورکوم دا موږ فرض په کارټن باندې هم خرڅوو په کوټۍ باندې هم خرڅوو او په یو کارټن کې دا راځي 40 کوټۍ صحیح دی اوسنۍ موجوده ګدام کوم ځای کې پرتې دي په شرکت کې پرتې دي پروشنده مو څوک دی پروشنده مو هم موجوده اجناس ورته انتخاب کوو صحیح دی اوسنۍ موجوده تعداد دلته ته پروت 100 کارټنه که کرنسي افغاني
یا هم د تا په کلدارې فرض مثال رانیول دی یوه کلدار د تمام دی صحیح سو په څو د یوه کوټۍ تا دا کارټن په څو دی د کارټن قیمت موږ دلته راچوو صحیح سو د کوټۍ دانه اول واحد مو چیش دی کارټن دی اول نو دلته هم باید موږ اوسنی موجوده تعداد مو هم د کارټن نه راچول دی نو د یوه کارټن قیمت اول واحد کارټن انتخاب دلته هم پر مثال زه دا ورچمه 15000 کالدارې ما د یوه کارټن قیمت واچي د فروش نرخ هم هغه 15000 کالدارې ځکه اوس مو ولیدی چې موږ په هر څه باندې خرڅولی سو او د خلاصېدو خبرتیا چې 110 کارټنه ماته پروت ته باید ماته خبر راکړي 110 بیخي ډېر دي 10 کارټنه ور واچوم د تاریخ تېرېدو دغې ورته انتخابوي که تاریخ بیخي انتخاب نه کړم پروا نه کوي که ځینې داسې اجناس شته چې هغه تاریخ ته ضرورت نه لري نو بیا دا شی پرېږدي صحیح دی ګورئ دا مو هم په هغه ترتیب باندې ثبت کړئ اوس که دلته راسم زما سټاک څو دی ګوره پاناډول ټابلیټ وګوره 15000 قیمت څو وه راغلی تعداد 100 کارتنه دی اول واحد کارتن انتخاب دی وینې موجود تعداد اوس که چیرې زه دلته کټګوري انتخاب کوم چې یوازې ماته ټابلیټ راکاوه دی بل ته ماته ټابلیټونه ښکاره کړي ګوره په ټابلیټ کې موږ هغه پاناډول ته ټابلیټ نه کوي انتخاب نو ځکه موږ ته یوازې دی راوستی وه ښه که زه ورته وایم چې فرض ماته ټوله سټاک راکړه چې زه چیش لرم وایي ته دغه شان لري او ټول سټاک ماته دی په مختلفو کرنسیانو راکړي او زه ورته هم دا ټوله واړه ماته په کالدار باندې سټاک راکړه ګوره په دې کې افغاني هم شته یورو هم شته کالدار هم شته همدا ټوله افغاني په کالدار واړه یورو هم په کالدار واړه ګرده شان ماته په کالدار راکړه اوس ګوره دا په 4311 کالدار دا بل په دغه کالدار دا په دې کالدار دا په دې کالدار وینه راغلی په دې کالدار دی دونه تعداد راغلی دی دونه وتلی دی دونه ضایعات لري دونه موجود لري او دونه تعدادونه موجود لري او که درته چې دا ماته په کوټیانو باندې هم راکړل ته بیا ته کوټې ورته انتخاب کړه چې دی تا ته په کوټې باندې تعدادونه وایي ګوره دا ټابلیټ ډسپلین ده 500 ګرامه څو کوټې تا ته اوس پروت دی یوه کوټې په 190 کالدارې ده وه 7200 کوټې تا ته راغلی دی یوه 40 کوټې دې خرڅ کړی دی چې 1116 کوټې لا درته پروت دی وینه یعنې اتوماتیک خپله ریټ دی په یوه کرنسي په بله کرنسي باندې سره اړي را اړي انشاءالله رحمان په دې مو هم سره خلاص شو ښه اوس خو دا موږ ثبت کړي نو د دې سرمایه زه چیرې ورسوم خو سرمایه ما نه ده رسولی نو تاسو به مو دې ته حیران یاست نه ما 300 کوټې یو شی ورسوي 500 کوټې مې بل شی ورسوي نو زه خو د دې سرمایه زه باید یو ځای ورسوم دا په هغه وخت کې د سرمایه رسو چې تاسو خپل ټوله سټاک که 1000 کلمه دي که 100 دي که 500 دي که هر څو کلمه دي تا ټوله کمپلیټ کړي ځینې سټاک ته په افغاني ورسوي ځینې په کالدار ورسوي ځینې په ډالر ورسوي مکمل دې ټوله کمپلیټ کړي 100 کلمه 1000 کلمه ټوله پر یوه پلا باندې شروع کړه موجوده سټاک دې ګرده ورسوي نو به څه کوي وروسته راځئ به راپورونه مینیو ته به راځئ اوس به نه سرمایه ورسوي نو خو پیسې به ته باید ورسوي چې ما څو سرمایه درلود زما د پیسې څو ده خو ته یوازې سټاک ورسوي نو دلته به راځئ بیلانس شیټ ته بیلانس شیټ ته به راسئ او دلته اول سټاکونه موږ په ډالر نه ثبت کړی او په کالدار په افغاني مو ثبت کړي خو کرنسیانې به ګرده ګوره راسره به په راشروع کوي شاید کوم شی ته په ډالرونو ثبت کړي که دې هیر و ښه دلته ما افغاني راشروع کړل په افغاني کې دلته راځو د شرکتونو حساب د شرکتونو کاتې د موږ چې کومه کاته جوړه کړه موجوده اجناس څو ده 6 لکه افغاني دا 6 لکه افغاني دي 6 لکه سیسو دلته راځم کاتې ته کاتې یا اکاونټونه دا ایډیټ کوم هغه کاته چې هغه موږ اوس جوړه کړله هغه کاته را اړم کاتې ته راغلم دلته زه هغه موجوده اجناس کاته ګوره دلته دا ما جوړه کړې وه موجوده اجناس دا کاته وه سیسو دا زه تغییر کوم هغه 6 لکه افغاني چې هلته ما سرمایه رسولې هغه دلته باید زه ورسم افغاني وه اوپنینګ بیلانس باندې بیرته کلیک کوم زوړ حساب وردګي دلته رسوم سیسو 6 لکه افغاني 6 لکه افغاني دا به زه دلته ولیکم صحیح کرنسي هم افغاني وه دلته به ورسره ولیکم ښه موجودیت یې لیکلې ده صحیح دا خو مو دا ورسول اوس نو راځم دلته زه ګورم چې ما خو دا سټاک ورسوي په افغاني کې خو ما سرمایه دا ورسول هغې مې سم کړي وه نو دلته باید زه بیلانس شیټ کې یو ځل بیا وګورم په کالدارو کې خو د کالدارو سټاک مو هم رسولی دی وه کالدار هم ګرده ګورم چې زه په کالدار کې څونه قرضدار یم یعنې موجوده سرمایه ما د په کالدار کې څونه رسولې ده صحیح کالدار مې انتخاب کړې د شرکتونو کاتې 15 لکه کالدارې دي موجوده اجناس صحیح اوس به دلته راسو کاتو ته اوس که چیرې دلته راسم مدیریت ته کالدار انتخاب کړم زه به 15 لکه کالدار زه قرضدار یم لیکن حال دا چې زه نه یم قرضدار دی ما ته ځکه ګوره پور پر موږ 15 لکه کالدار دا ولې راته وایي ځکه خو ما سرمایه نه ده رسولې سرمایه ما نه ده ثبت کړې وه نو راځم تیار مینیو ته راځم کاتو ته موجوده اجناس هغه 15 لکه کالدار هم دلته زه ثبت کوم 15 لکه کالدار ګوره دې خو ما هغه اجناس ثبت کړي وه دلته به هم زه یو بله کرنسي هم ګوره په دې باندې کار نه لره 6 لکه خو مو رسولي وه پر دې باندې هم کلیک کوم دلته به لیکم چې 15 لکه 500,000 وه کرنسي کومه کرنسي کالداریا صحیح خلاص نو سرمایه خلاص ولکړ کار تیار شو آماده شو اوس که چیرې دلته کالدار انتخاب کړم پور پر موږ باندې 0
سټاک مو څونه پروت دی دلته راته وایي د 5 لکو کالدارو سټاک ماته پروت یوه 15 زره پر مشتریانو باندې دي په داخل کې راسره 15 زره کالدارې پرتې دي سرمایه هم د 15 لکه 15 زره کالدارو ده صحیح دی یعنی دا د کالدار حساب که چېرې دلته راسم افغانۍ ته دا بیا په افغانۍ سو دونه سټاک لرم د 4,50,000 افغانۍ چې راځه پور پر ما باندې پروت دی دا د چشت دی دا فکر کوم د نورو کاتو حسابونه دي بله چېرته به راسو هغه موجوده اجناس کومه کاته چې موږ جوړه کړې په هغه کې نشته هغه باید صفر وي ځکه خو موږ د هغه سره هېڅ کار نه دی کړی خالص موجوده اجناس ورسول هغه مو حساب ورسوي دا 4,50,000 دا بیا د بلې کاتې موجوده سټاک دا بیا نور سټاک موږ ثبت کړی دی هغه سرمایه مو نه ده رسولې دا د هغه ده نو دا هم کولی شو چې په هغه ترتیب باندې ورسو نو دغه وه د سافټویر عملي کول اماده کول سټاک سرمایه ګدام فروش خرید هر څه که کومه پوښتنه هم درلوده بیا هم کوم کنفیوژن مو درلودی کوم ځای کې مو سر نه شو خلاص کولی شئ چې هر وخت سره اړیکه ونیسئ زموږ د وټساپ له لارې